سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په داسې حال کې چې د ولسي ملاتړ پروګرام مشر حاجي حیات خان هم شتون درلود د مومندرې ولسوالۍ قومي مشرانو سره د لیدنې پر مهال په امنیتي او یو شمېر نورو برخو کې د هغوی ستونزې د حل په موخه واورېدې. یادو مشرانو وویل چې ښوونځي د ولسونو ګډ کورونه دي، نو په همدې اساس یې ولسونو د قومي جوړښت له مخې د ساتنې پرېکړه کړې. دوی په امنیتي او ځینو نورو برخو کې د ننګرهار والي څخه د اجراتو او همکارۍ غوښتنه وکړه. ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وویل مومندرې ولسوالۍ لپاره نوي ټاکل شوي ولسوال ته د قومونو ترمنځ د توازن او خپلمنځي یووالي ساتلو سپارښتنه کړې او ډاډ یې ورکړ چې د یادې ولسوالۍ په بېلابېلو برخو کې به مثبت بدلونونه راشي. نوموړي زیاته کړه امنیت ټینګښت په هره سیمه کې د پرمختګ مهمه برخه ګڼل کیږي، نو له همدې امله یې له یادو مشرانو غوښتنه وکړه چې د امنیت په ټینګښت کې امنیتي ځواکونو سره خپله همکاري لا زیاته کړي. همداراز ننګرهار والي د مومندرې ولسوالۍ د یو تن قومي مخور زوی چې څو ورځې وړاندې په یوه پیښه کې په شهادت رسېدلی و د ارواښاد پلار او ټولو قومي مخورو ته یې د تسلیت او ډاډګیرنې مراتب وړاندې کړل. د ارواښاد پلار ملک عبدالبصیر له ننګرهار والي څخه مننه وکړه چې د زوی په غم کې ورسره ځان شریک وګاڼه.